بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ټولو محترمانو ته. خدای دې وکړي چې جوړ او صحتمند اوسئ. نننۍ درس چې ده د اریکسون نظریه ده. دوستانو، اریکسون په 1902 میلادي کال کې په آلمان کې زیږېدلی ده او په 1936 میلادي کال کې د رواني او ټولنیزه وده بررسي کړه. همدارنګه د فوریې د نظریې څخه متاثره ده. اساسي فرق د دواړو علماو دا ده چې اریکسون چې ده د رواني او ټولنیزې ودې باندې تاکید کوي او فوریې چې ده هغه د زیستي عوامل باندې تاکید کول. همدارنګه د اریکسون عقیده دا وه چې هر شخص د هرې مرحله کې د ژوند کې د تضادونو سره مخامخ کیږي چې دغه تضادونه سبب کیږي چې د افرادو د اشخاصو په ژوند کې مشکلات رامنځته کړي. نو اریکسون د ودې مراحل په اتو مرحلو وویشل چې اوله مرحله یې باور د بې باوري په مقابل کې چې د تولد نه یا د زیږون نه تر یو کلنۍ پورې شاملیږي. دوستانو، دغه مرحله د ماشومانو په ژوند کې اساسي رول لري. نو د اعتماد وده، د ماشوم د اعتماد وده دا مستقیم تړاو لري د هغه چا سره چې د ده په ژوند کې رول لري، د په تربیت کې، په روزنه کې. نو خصوصا هغه څوک چې د هغه کې مراقبت کوي، فرستاري کوي، نو دوی ته لازمه ده چې دوی همیشه د خپل نوزاد څخه په سالمه توګه مراقبت وکړي تر څو په آینده کې دوی بې اعتماده نه سي. او همدارنګه دوی په دې مرحله کې ډېره وابستګي لري او دغه مرحله د فورې د دهاني مرحلې سره هممهاله ده. بله مرحله د انټونومي یا خودمختاري ده چې په دغه مرحله د یو کلنۍ نه تر 3 کلنۍ پورې شاملیږي. په دې مرحله کې ماشومان وده کوي چې خپل ادرار کنټرول کړي. همدارنګه دغه مرحله د فورې د مقعدي مرحلې سره هممهاله ده. په دې مرحله کې ماشوم نسبي پیژندنه د خپل ځان څخه لاسته راوړي. که چیرې صحیح مراقبت ونه سي، نو دا ماشوم سبب د بې اعتمادي کوي او ګوشهګیري کوي. که چیرې صحیح مراقبت سي، په آینده کې دا د ده تصمیمګیري هم وده کوي. او همدارنګه بله د ابتکاري مرحله ده چې د 3 نه تر 5 کلنۍ پورې دوام لري. په دې دوره کې طرحه او همدارنګه د کارونو د سرته رسولو لپاره نوي نقشونه زده کوي، وده کوي. او همدارنګه په دې مرحله کې ماشومان په ابداع، خلاقیت او نوښت زده کوي. او په دې مرحله کې ډېر راهنمایي ته ضرورت لري. بله مرحله د سایکوکک ده چې د 6 نه تر 11 کلنۍ پورې دوام لري. په دې مرحله کې ماشومان علاقمندي پیدا کوي. همدارنګه علاقمندي او د لویانو د وظایفو لپاره د کولو لپاره علاقمندي پیدا کوي او د لویانو د ژوند سره آشنا کیږي. او همدارنګه په دوی کې د زده کړې علاقه پیدا کیږي. که چیرې دوی ته دغه زمینه مساعده وي، نو دوی دا کارونه کولی شي. او که چیرې برعکس وي، نو په آینده کې دوی سبب د احساس د حقارت کوي. بله مرحله د هویت مرحله ده یا سلف ایډنټیټي ده چې د 12 نه تر 18 کلنۍ پورې دوام لري. دغه دوره په نامه د بحران د نویو ځوانانو ده چې ځکه چې په دغه مرحله کې د خپل هویت لاسته راوړي او د جنسي بلوغ سره هممهاله ده. د خپل محیط سره د فعال ارتباط د محیط سره سبب کېږي چې دوی خپل هویت تعیین کړي. او همدارنګه بل د صمیمیت دوره ده یا انټیمیسي دوره ده چې د 19 نه تر 15 کلنۍ پورې دوام لري. په دې کې شخص هغه کړنې چې لاسته راوړي دي هغه سبب کېږي چې د نورو سره ارتباط قایم کړي. او همدارنګه که چیرې دغه ارتباطونه یا دغه تجربې د په خوښه نه وي یا ناراضه وي،
سبب کېږي چې دی ګوشهګیره سي او کنارهګیري وکړي د اشخاص څخه. همدارنګه اوومه دوره چې ده د جنریټیویټي ده یا د تولید دوره ده چې د 15 نه تر 50 کلې پورې دوام لري. دغه په اساس د هغو تجربو چې د په خپل ژوند کې لاسته راوړي دي همدارنګه سبب کېږي چې دوی تولید وکړي، خدمات وکړي خپلې ټولنې ته، کار وکړي، خدمت وکړي خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته. او همدغه مفید خدمات باعث کېږي چې سبب د توسعې او د تکامل سي. او همدارنګه بله دوره د وحدت ده چې د 50 نه پورته شاملېږي. که چیرې په هغه صورت کې چې هغه نورې دورې په سمه توګه سرته رسولي، نو دی کولی شي چې د بیروني فشارونو په مقابل کې د خپل ځان دفاع وکړي. او که چیرې برعکس ده، دی ناامیده کېږي د خپل ژوند څخه. که چیرې د په خپل ژوند کې نیک کارونه سرته رسولي، ښه کارونه یې کړي وي، نو دی به همیشه د خپل ژوند نه راضي وي. او که چیرې د متاسفانه که چیرې د په خپل ژوند کې د خلکو حقوق یعنې د خپل اړتیاوې په سالمه لاره توګې لاسته راوړي نه وي، نو دا سبب کېږي چې د خپل ژوند نه ناراضه وي او د دغه ناراضي بیا کومه ګټه نه ورته رسوي او د دې فاني دنیا څخه رحلت کوي. مننه دوستانو.